د الیوم الاخر نه معنا دا ده چې انسانان به پس د مرګه دوباره الله تعالی را ژوندي کوي. دا انسانان او پیریان دا دنیا به ورانیږي او هغه د حساب ورځ ده. الله تعالی به د انسانانو او د پیریانو سره حساب کوي. ستا به دا ایمان وي چې پس د مرګه دوباره ژوند شته، او که په دې د ایمان نه و نو ته بیا کافر یې. ځکه چې الله رب العالمین اکثر په قرآن کې د ایمان په مسله کې آخرت راوړي د ځان سره. لکه مثلا دا آیات دی په سوره بقره کې ولکن البر من آمن بالله والیوم الاخر. پوره نیکي دا ده چې ته به الله مني، ورځ د قیامت به مني. نو په قیامت باندې ایمان دا واجب دی چې دوباره ژوند دی. الله تعالی به انسانان او پیریان را ژوندي کوي د حساب او د جزا د پاره. نیکانو خلکو ته الله جنت ورکوي، بدانو خلکو ته الله جهنم ورکوي. 50,000 کاله ورځ ده. بیا بله خبره دا ده چې رقم سړی ایمان په آخرت باندې مضبوط وي، دې کې ډېرې فایدې دي. یو فایده دا ده چې دا د ایمان د شپږو ارکانو نه یو رکن دی. بغیر د دې نه سړی مؤمن نه جوړېږي. چې ته غواړې صحیح مؤمن جوړ شم په آخرت ایمان لره. دویمه غټه فایده دا ده چې د انسان په زړه کې امید او ویره دواړه پیدا کیږي. چې هر یو ګناه ته ته نږدې کېږي نو یره به دې راځي چې یره ورځ د قیامت شته او الله به را سره حساب کوي. نیک اعمالو ته نږدې کېږي نو امید به دې پیدا کېږي چې الله به ماله د قیامت په ورځ نیکې بدلې راکوي. نو په نیکو اعمالو کې به ستا زیادت راځي او د بدو اعمالو نه به ته منع کېږي چې څومره ستا په آخرت باندې ایمان مضبوط و. او چې په آخرت د ایمان مضبوط نه وي نو بیا دا دنیا چې ده په دې کې انسان بې باکه او بې کنټروله زندګي تیروي چې دا د ده دپاره د هلاکت سبب دی.